بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د حجر الاسود تعبیر کوم. په خوب کې څه تعبیر لري؟ حجر الاسود څه کله په خوب کې وکتل شي دا څه تعبیر لري؟ په عمومي توګه په خیر او برکت باندې تعبیر کیږي. څه کله حجر الاسود په خوب کې کتل کیږي او څه کله دا خوب بیا د حجر الاسود خوب دا د حج په میاشتو کې وکتل شي، یعنی د روژې نه وروسته دا د حج میاشتې شروع کیږي. دا اوس د حج میاشت ده، د اختر د غټ اختر نه مخکې وروسته دغه وختونو کې چې وکتل شي نو دا په حج او عمره کولو باندې هم تعبیر کیږي چې الله تعالی تا ته توفیق درکړي چې ته حج او عمره وکړي. او په مال او مشرانو باندې هم تعبیر کیږي ځکه دا د احترام وړ ده، احترام کیږي، قدر کیږي. دغه داسې خلکو سره ستا روابط کیږي یا د داسې خلکو تابعداري کوي چې هغوی مشران دي، علما دي، تقرب پیدا کوي، نږدې کیږي هغوی ته. څه کله د حجر الاسود په خوب کې ته وګورې چې په دې باندې ته لاس تیرې، لاس وهې پې، نو دا بیا توبه قبلېدلو باندې، ګناهونو مغفرت باندې تعبیر کیږي او تقوا او اخلاص باندې هم تعبیر کیږي، صفا نیت باندې هم تعبیر کیږي. بیا د دې د حجر الاسود څه کله په خوب کې وتلی شي چې دا مچوکۍ په خوب کې، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. هغه ښه الله تعالی ته اخلاص کول او ښه ایمان او دعا کول او دعاګانې قبلېدل په دربار د الله تعالی کې، نو په دې ټولو صورتونو کې ښه تعبیر لري. او دا هغه وخت بیا ښه تعبیر نه لري چې کله ته بې ځایه وګورې. د حجر الاسود خو په کعبه کې په یو خوا کې هغه لګېدلی ده، رکن یماني کې، نو څه کله ته دا د خپل ځای نه بې ځایه وګورې، ځای کې دا ګورې چې هغه ځای مناسب نه ده په ځمکه یا په بل ځای کې، او یا هم ته د دې احترام نه کوې، نو بیا ښه تعبیر نه لري. بیا د دې تعبیر په مختلفو شکلونو باندې کیږي د خوب مطابق. کله کله په دې تعبیر کیږي چې ته د حج او عمرې اراده لرې، کیدای شي هغه ونې شي، چې سفر کې دې مشکل پیدا شي. او کله کله بیا په دې تعبیر کیږي چې د کوم علماو څخه ته تابعداري کوي، کیدای شي دې کې څه مشکل وي، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې کله دا ښه حالت کې ته ونه ګورې. نو په هر صورت دا په خوب کې د حجر الاسود کتل دا ښه تعبیر لري. یو خوب هم ده، یو ورور خوب لیکلی ده، حجر الاسود مې په خوب کې ولیده، لاس مې پرې واهه، دا ښه خوب ده. نو ما مخکې د دې تعبیر وکړ چې کله د حجر الاسود باندې ته لاس تیرې یا مچوکۍ یا د لرې نه همدغه سنت طریقه ده چې که وسه دې نه و چې ورته نږدې چې د حج موسم کې نو ته به ورته سلام اچوې، لاس به ورته جګوې، احترام به یې کوې. نو دا په تابعداري باندې د علماو، د باعمله علماو تابعداري باندې تعبیر کیږي، توبه قبلېدلو باندې، ګناهونو مغفرت باندې تعبیر کیږي، او په مال او په برکت باندې تعبیر کیږي، په ښه اخلاص او کامل ایمان باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وای غوا ولاړه وي، خلک وایي دا غوا نه لنګېږي، زه هملته وای ولاړ یم او زموږ غوا وای لنګه شوه، بچی یې ولوېد، ما زړه کې تېر شو چې بچی مړ شو، بیا ګورم چې ژوندی ده، غېږ کې مې ده، پوزه یې پاکوم، مور ته مې غږ کوم چې راشه دا غوا ولوېشه. نو دا ډېر ښه خوب ده. دا غوا څه ده چې کله په ښه حالت کې وکتل سي، راتلونکي کال باندې تعبیر کیږي، ستاسو کاروبار، ستاسو مالي حالت دا به ښه انشاءالله، او څه کاروبار هم وي هغه انشاءالله دوام کوي، فایده راځي او نفع او مال تاسو ته پکې رسیږي. او په حمل باندې هم تعبیر کیږي. دا د غوا لنګېدل دا په حمل باندې هم تعبیر کیږي. که د اولاد مشکلات لرې نو کیدای سي څه کوم تداوي کوي یا دعا کوي نو الله تعالی تا ته اولاد هم په نصیب کړي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، سپی وي ما پسې ګرځي، بیا را باندې راشي، وای سور وي، زه ترې توت ونې ته وخېژم، بیا ورته لغت ورکړمه او ضرر راونه رسوي. دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. د یو بدزبان انسان، د یو کمسر انسان نه ته په تکلیفېږې او هغه نه د شر نه انشاءالله ته خلاصېږې، او هغه څوک غواړي ستاسو د کورنۍ ترمنځ حالت خراب کړي نو هغه مکر او هغه دسیسو نه ته انشاءالله نجات پیدا کوې او کورنۍ ته دې خیر رسیږي او له شر څخه په امن کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي ډکې متیازې پخوم په دیګي کې او خورمه یې، دا ښه تعبیر نه لري. ډکې متیازې دا په خوب کې د دې خوړل دا په حرام مال باندې تعبیر کېږي، حرام کارونه کول،
حرام کسب و کار باندې تعبیر کیږي، یا د کوم مال استعمالي دا حرام ده، یا د کاروبار دی حرام ده، حرام کارونه کوي، ګناهونه کوي، نو دا ښه تعبیر نه لري. او یا په داسې کاروبار باندې تعبیر کیږي چې هغه ستا نه خوښیږي، لکه د ډکې متیازې څوک هم نه خوري، خو که څوک خوري نو د مجبوریت نه به یې خوري، یا په زور به یو څوک به پرې خوري. یعنې داسې یو کار کې ته مصروف یې، په داسې یو اکراه او په زور باندې تا باندې یو کار کیږي چې هغه ستا نه خوښیږي، او یا داسې مال یا داسې ځای کې اوسېږي، داسې خوراک کوي چې هغه په ځان دې نه کیني خوراک، داسې احساس کوي چې دې کې به اشتباه وي، یا د چا د احسان لاندې راځي، نو دغسې تعبیر کیږي. او بیا په دې باندې هم تعبیر کیږي چې کورنۍ ژوند او د معاملات د ژوند دا لږ سخت ده، او کړاوونو سره ته مخ یې، مشکلاتو سره ته مخ یې، او ډېر تکلیف تا ته رسېږي، ستاسو عادتونه دي د هغه په وجه باندې، یا د کورنۍ د کسانو د عادتونو په وجه باندې، نو ستاسو ته څه کوم تکلیف رسېږي او کوم سختي رسېږي، هغه تکلیف او سختي یعنې نه د ویلو ده او نه د برداشت ده. نو که غواړئ چې دا مشکلات هم حل سي، نو د کمیتیازې چې دا یو نجاست د مرداري ده، نو همدغسې ګناهونه هم چې دا نجاست او مرداري ده، نو ګناهونو نه ځان وساتئ، یو بل پسې خبرې مه کوئ، غیبت مه کوئ، او وخت هم په مثبتو خبرو تېر کړئ، په عبادت کې، په تلاوت کې، په ذکر، د علماو بیانونه واورئ، تر څو هغه د کورنۍ چې کوم بې اتفاقي وي، مشکلات وي، هغه شیانو نه خلاص شئ. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د وریجو ډک دیګي سره ولاړه یم، وایي څوک وایي چې وګوره پاخه شوي دي که نه، بیا یو مړۍ وایي ترې واخلم، پاخه وي او غوښه هم پکې وي. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. غوښه او وریجې دا دواړه د دې پخول لږ وخت نیسي، اوبه غواړي ډېر دواړه، او وخت هم نیسي. داسې تا دواړه پاخه شوي لیدلي دي، پخ کړي تیار، دا په خیر او برکت باندې، په مال رزق حلال باندې تعبیر کېږي چې تا ته رسېږي، نعمتونه باندې تعبیر کېږي، یو مال باندې تعبیر کېږي چې هغه په اسانه تا ته راځي. که دې خام کتلی وای دا وریجې او غوښه، بیا ښه تعبیر یې نه و، اوس تا پاخه کتلي دي، نو د دې ښه تعبیر ده. دې باره کې ویډیو هم شته زما د چینل کې، د غوښې په باره کې، پاخه شوي غوښه او خامې وریجې، خامه غوښه، په دې ټولو باره کې ویډیو شته، هغه ویډیو بیا وګورئ، انشاءالله معلومات به دې نور هم اضافه شي. بل خوب دا وایي عمرې ته تللي یو، مور هم راسره وي، بل ملګری راته وایي چې بیت الله نه ځو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته، مدینې ته موټرسایکل باندې ناست یو، تیز روان وی، او مدینې ته زما څپلۍ وی په لاره کې پرېوته، او ورسېدو روضې مبارکې ته. بیا زه خفه ومه چې موږ دلته 3 ورځې تېرې کړې، څومره لرې ځای نه راغلي وو، دا عمره به مو شوې وي که نه، یعنې شک یې کېږي، ځان سره وایم وی. نو دا ښه تعبیر لري، الله تعالی دې درته ښه کړي. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې څه مشکلات او څه تکلیفونو نه وروسته راحت او ارامي ته انشاءالله رسېږي، او توبه هم قبلیږي، نیت هم صفا کېږي انشاءالله، او برکت او خیر تاسو ته رسېږي. زیادت د عمر باندې هم تعبیر کېږي، عمره کول، او سنتو باندې عمل کول باندې هم تعبیر کېږي. که دې درود شریف ویلي په دې شپه، په دې وخت باندې دا خوب یې کتلي، په هغه باندې هم تعبیرېدلی شي چې هغه ستا درود شریف هغه نبي علیه السلام ته رسېدلی ده. کامیابي حاصلولو باندې هم تعبیر کېږي. دې باره کې ویډیو هم شته، دا عمره کول په خوب کې، د دې باره کې زما جدا ویډیو شته، هغه ویډیو بیا وګوره، د چینل کې شته. او څپلۍ ورکېدل، ستا څپلۍ ورکېږي، نو څپلۍ ورکېدل په خوب کې ښه تعبیر نه لري. یو قیمتي شی له لاسه ورکول، که هغه عزت وي، که هغه مال وي، که هغه ملګري وي، که هغه دوستان وي، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او دې باره کې ویډیو هم شته، څپلۍ ورکېدل په خوب کې څه تعبیر لري، دې باره کې ویډیو شته چینل کې، هغه ویډیو وګوره، معلومات به دې نور هم زیات شي. بل خوب دا وایي نری مار و، په پښې باندې مې ووهلمه، خو خوږ یې نه کړم چې درد وکړي، بالاخره مار مې مړ کړ، پښه مې لږ سره اوښتې وه. دې باره کې ویډیو شته چینل کې، ډېر ویډیوګانې دي، مار مړ کول، د مار چیچل، دا ټول تعبیرونه شته په چینل کې. دا پښه باندې مار چیچل، دا په سفر مشکلاتو باندې هم تعبیر کېږي، خپلوانو سره تګ راتګ مشکلات، په دې باندې هم تعبیر کېږي. یو غدر او خیانت باندې هم تعبیر کېږي چې دغه مشکلات انشاءالله په ختمېدو ده، تا مار مړ کړی ده، نو دا ښه تعبیر لري. خو دغسې نیشي درکړی یا ټکې درکړی ده په پښه باندې، یو څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي، نور مشکلات انشاءالله حل کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي خزانه مې پیدا کړې ده د طلا، وایي غاړکۍ پکې وي، کوچنۍ منګیان وي پکې، د طلا او د قیمتي شیان وي. دا ډېر ښه خوب ده. دا داسې مال باندې تعبیر کېږي چې هغه په اسانه تاسو ته لاسته راځي، لکه میراث مال او مال او دولت په اسانه باندې لاسته راوړل، ښه کاروبار،
او ډیر مال او دولت راسته راوړل، ښه طالع او مثبت تغییرات دا په دغه باندې تعبیر کیږي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ، او چې کله مطمئن شئ بیا ماته د ویډیو لاندې کمنټ وکړئ او ماته اطمینان راکړئ. که سوال هم وي، وضاحت غواړئ، هم کمنټ کې ولیکئ. او که خوب هم لیدلی وي نو د چینل کې زما واتساپ نمبر شته، هغه کې ماته لیږلی شئ. او که چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. او د هر خوب چې تاسو اول وایئ نو اول وګورئ، په چینل کې ویډیوګانې شته، هلته معلومات پیدا کړئ. که معلومات هملته پوره و، تاسو قناعت راغی خو ښه که رانغی، د همغه ویډیو لاندې همغه خپل خوب ولیکه چې دغسې خوب ما کتلی ده، په دغه ویډیو کې دغسې خبره وه، زما خوب په دغه نقطه کې دې سره فرق لري، دې تعبیر چی ده. نو دا انشاءالله زه زر بیا درته تعبیروم. همغه کمنټ کې تا څوک نه پېژني دلته کمنټو کې، او څوک پوهېږي هم نه ستا کوم خوب ده. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.